په خیبر پښتونخوا کې اوس په غټه پیمانه باندې د اپریشن فیصله شوې ده. د اپریشن به په یو څو ضلعو کې نه کېږي، بلکې د صوبې په هر ضلع، په هر ښار، په هر کلي کې به دا اپریشن کېږي. او د اپریشن لپاره وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سیول انتظامیه ته د لیډ رول ادا کولو اجازت ورکړی دی. اوس به د خیبر پښتونخوا پولیس او سی ټي ډي د ترهګرو خلاف کارویانې کوي، خو دا کارویانې به انټیلیجنس بیسډ اپریشنز وي، معلوماتو باندې به کېږي او په دې کې به څه قسمه بمباري یا ټینک یا توپ نه استعمالیږي، بلکې د دهشتګردو ټکانې به معلومولی شي. دغه معلوماتو په بنیاد باندې به پولیس او سی ټي ډي کارویانې کوي. دې سره سره د خیبر پښتونخوا پولیس ته به جدید وسله ورکولی شي. د دهشتګردۍ خلاف کارویانو دپاره ورته ټریننګ ورکولی شي، ځکه چې پولیس تر دې وخته پورې صرف د سټریټ کرایم دپاره ټرین کړی شوي. اوس به ورته دهشتګردۍ خلاف اپریشن دپاره هم ټریننګ ورکولی شي، جدید وسله به ورکولی شي او اضافي بړتیانې به پکې هم کولی شي. په لوکل سطح باندې، صوبایي سطح باندې، وفاقي سطح باندې چې کوم انټیلیجنس ادارې دي، د هغوی د کوارډینیشن دپاره به بهترین کمیونیکیشن سیستم جوړولی شي. دهشتګردو ته څوک فنډینګ کوي، څوک سہولتکاري کوي، د هغوی لیسټونه هم جوړ کړی شوي دي او په هغې باندې به هم نګراني کېږي چې څوک د دوی سہولتکار دي، د هغوی خلاف به هم کارویانې کېږي. فنډینګ چې چېرته نه کېږي، خاص کر که د منشیاتو سمګلینګ شو یا د ان سی پي ګاډو سمګلینګ شو یا د چا نه بتا اخلي، نو په هغې باندې به هم نګراني کوي او ادارې، یعنې خاص کر سیکیورټي ادارې، پولیس چې کوم دي، نو هغه به دغه کسانو خلاف کارویانې کوي. ان سی پي ګاډو د سمګلینګ مخنیوي لپاره به ټریکینګ سیستم روللی شي او د منشیاتو سمګلینګ دپاره به هم الکتریک کارګو سیستم چې کوم دی هغه معرفي کولی شي. مدرسو فنډینګ اډیټ به کېږي چې مدرسو ته پیسې د چرته نه راځي او دغه پیسې څوک او په کوم ځای کې خرج کېږي. یعنې مدرسو ته د پیسو راتلو باندې اعتراض نشته دی، اعتراض په دې باندې دی چې دا پیسې چې کوم مدرسې ته راشي دا لګي چېرته.